موږ که یو الف قدر غونه کوو یوه ګوته بنده خلاصول یا خلاصه یوه ګوته بندول. تلاوت د یوه سورت ته کیږي، بیا به یوه قاعده موږ درته وایو. وامرأته حمالة الحطب. ګوره حاسدین دال د تنوین څخه دوه زیره راغلی دي، صحیح شو. وروسته یې څوک راغلی دی؟ حمزه راغلی ده چې زیر لري، صحیح دی. نو پر دغه تنوین باندې نه موږ غنه کوو، نه اخفاف ورکوو، نه اقلاب ورکوو.